لس زره د یادولې 15,000 روپیا راځي 15,000 روپیا خو د شربت شوي که نه دا کم شربت چې مو اوس کو ها یا او 14,000 روپیا را باندې دی که راځي دا 15,000 روپیا را دغه شوي خپل قرض ختم کو خپل روزګار کوه واش کوي قسم دې چې صحیح دی نه دا د خلکو مال د ګاډي روان کوي تاسو وګورئ څنګه جلدی شربت پکړ شربت ها شربت ته ښه شربت ته چې خلکو وی ګورې جنو ملاوټ خو دې پکې نه دی کړی نه جی کړو تاسو وګورئ په ګوړې دی او خو ملاوټ پکې نو بیا به صحیح ورځ د قیامت شرط به بګدو او کو ملاوټ پکې جی بیا بولټه 100 روپیا تر راځي قسم دې 2000 ده او چې ملاوټ پکې نو به بسو یا بل در کوم شهر تاسو پیسې دي اوس کرا باندې درځي دا ټینګه خبره مې ته څه کوکړه چې چانه تاسو کومه د خلکو دا کاروبار شروع نو ما نه خپې باندې ماتي ها دغه دکانونو والے ها انده دا ولا بسو او ځامن مامن مې نشته جوړ دا کله نه دی لکانو روان کو ځکه مې ته ټاټ خبره وکړه دا ولې را خپل دا د ټرک والی مې په میرآباد لرګو کارو ما ها تو شربت کم کنه جی سر دا شربت کم جی جی بیا به پیسې لکو بیا راځم صحیح ده اوس باغ کې مې نه مې سکرې شو جی نه بل ګران شي اوس به دا پیسې لکو جی جی دا شربت نه دی دا ما چې کوم اسکو وخت نه دا ما د صحیح نه څنګه جی صحیح نو قسم دې چې صحیح دی نه دا د خلکو مال د ګاډي روان کوي تاسو وګورئ دا دوی مې نه سبق نه راځي ها ابا دا اوس مال راځي دا به وړي لازم کلمه مې صحیح ګول راوړم په 1200 بیا ما حمو دکان دا قرض مې راغست نه شو دا ما حمو دکان نه مرای وړم دې قرض راغی او قرض دا دوغه ته مسلمان باندې ها غب میرا سره سویلا کو خمزدار او خپلو پسوري ګلاسه 500 روپۍ 500 روپۍ خمزدار او خدا مې سره غب لګو مای چې لګا دا پرې ده چې لګا بم بچولو پرې ده ما څه دونه ماتې کړي ما دې نشته خو دې راستي مو دا کړی چې ما دې نشته بیا ټولې والا نه نه به راځي خبر اورا نه نه ما دونه خبره خو ورا کنه نشو جی دا ما غریبی ده دونه ما دې سره نشته کنه ټولې والا نه بیا خو ستغه شو انسانیت خو نه ده یو ستاره 500 روپو ګلاس اوس کو غنه کلی زره ته دونی وزاده خبره کو نه خبره ته پیږي بیا دا کوم کنه ته دونی و ستاره شربت دونه مزیدارو خیره چې دې باندې لا 1500 روپۍ هم کمی دي خیره الله دې کامیاب کړه الله دې خاصه بس موږ دواره سره الله دې کامیاب څنګه تا وی کنه چې سامان ما غشته دي او دې یو بل راغسه دې کې بس لګ ډېر څه کمی کنه دې کې لګ ډېر نشي دا ټول قرض دی چې دې دکانو باندې تاسو کې چاره لګ ګاډي قرض غشته خو لکه سوال ملي کړي ما چې بازار کار روان کوم در کوم بچاله 2040 سلو دا په ګاډي راغسته څومره باندې قرض دی دیار لزر جی دا ګاډي اوسه په سلور د شیشه دا شی دا کولر مولر په 2000 په شپږ سو سره ګلاسونه دا ټوټل څومره قرض شو تقریبا 100,000 روپۍ 100,000 روپۍ دا 15,000 روپۍ خو د شربت شوي کنه دا کم شربت چې مو اوس کو ها یا او 100,000 روپۍ را باندې دی قرض دی دا 15,000 روپۍ را دغه شوي خپل قرض ختم کو خپل روزګار کوه واش کوي ور دا ستم او نیو الله دې مت دې بیره روانه کړې مې چې ست دلار مان دي خدای دې برابر کو خپل ځوان او زموږ لای صحیح زموږ دا دې دلته ولاړ مو دا شاته مې کاری کور دې دې صابر دې سره دا بادشاہ دې دوی تاسو کو خیر مرکز الله پاک دې باندې خپل رحم وکي زمونږ دغه وسو چې ستانه لغون ته بوج کم شي سنا سب بوج خو باندې کم شي ډېر بس دا بوج فرق مو ډېر لو مې ته دا وو اوس ماته اجازه ته دوړې را سفر یو کپ اے مجدا سمباد شاید بے وسو مسیحای تا غریبو د سر سورے السلام علیکم بابا څنګه حالات خدي تمہار به جانے हाँ څنګه مې به جانے څنګه مې به جانے وایا کم ځای کې مې نه کړې انا هیر دی والله خبر اورا پس هغه به سو ټایم هوتلې دا ټایم کې مالدارانو اوس لکار کمزوري شوی دی
خدا کا देखिए सिमट की मैं चकरा नहीं जुमात तब पूरे उसका देखिए जुमात के का खुद तब मैं बाबा बनी उसका बाबा गया राजू ने खुद तक कजूर लगू लेकिन ना तो बाबा तू आया यो बस नहीं गया सर बस के या बात मुका पे ना गया बदल लगे सर तक ना दे बस चल बको तो दल तो सर फारा वाला आड़े दी सर दल तो सर तो उधर है انت مي والله خربه خربه وي لا خربه نو ها دغه جالي غونډې زاغه ته چکی وځم خدا دې کول کې څه ساتلې دي څه ساتلې دي دا یو دوست خی چاپانی ما را کړی دا چغټه کې به خرڅ کې نیمه براغي نیمه بستای دا دوه مړې انتظار وکړي شو کې زموږ سره مخکې ملاقات شو تاسو ولته څه کوله سیمټ مې ته تاسو هغه وخت کې سیمټ خبره 100 روپے مې درکړې دي زګ ملي ویلا او بیا چې نو بل چا د باغ نه پیسې راځي ول د زګ ها هغه ځای راکړي بیا مې غم درکړې وي لکه بیا خور د ډېرې ملو شي وي ودله سو درکم سجه خواخې ستاسو وای را ستاسو بیا را باندې سیمټ هم نوړم بیا خو موږ یې کوم دې اشنایانو هو ته بیا موږ مخکې ملو شي وای را تاسو درکم ستا نو ما نو وسیه شو دې دغه کې راځي خو اوس راځي زه یو ټرای خو کا کنه نن چې څومره غواړي راته ملاویږي وای څومره درکم اوس ستاسو ته څومره یاد کړې اوس یو د ځای لږ زره نو ما سره کوله زره یو بده کراچۍ کې کړ دې دم بیا ما دل ته څه کوله لکه کمی نه یادې ستاسو هڅه ستاسو ته ما خو ورته وویل که نه چې څو ته یادې هغه به راته میلاویږي الله دې خوشحاله کړي الله دې دې وزونه درکړي دې باندې به کار مار څه ناسب وشي بالکل انشاءالله او د ما نه خو دې خو بېبې شته کور کې که نه بیا به کې د بېبې سم کوو دا لس زره ستا او دا یو نوی نوټ چې پکې دا به کې د بېبې په نوم ووتو الله دې خوشحاله لس زره د یادولې 15,000 روپۍ راته میلو الله دې خوشحاله کړي صحیح ده الله دې دې وزونه درکړي اوس موږ ته اجازت دی او نور دې بړه سي به الله پوره کوي موږ به بهانه وایو نور دې بړه سشتا کچې مې اسکه نه ډېره زیاته مننه په الله ګران شي خو نور خو دې بړه سشتا نه خو یې ګوره به الله پوره کوي الله دا نه